بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچیک په دعا کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین او د قطر دولت د ښاروالي وزیر ترمنځ لیدنه. د هرات ولایت د پاشتان بند څخه د اوبو او انرژي وزیر لیدنه. او د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو پیښو په اړه د سید عباس عراقچي څرګندونه. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال د سلواغې 14مه نیټه ده. زه عزیز یم دا بشپړ خبرونه دي. په دعا کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د قطر دولت ښاروالي وزیر عبدالله ابن حمد سره کتلې. په قطر کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د کابل او دوحې د ښاروالۍ ترمنځ د ګډو همکاریو پراختیا په اړه خبرې وکړې. د یاد سفارت په وینا دواړو لوریو د سړکونو جوړولو او بیا رغونې، د هوایي او ځمکني پلونو جوړولو، د ظرفیت لوړونې پروګرام امونو او یو شمیر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د اوبو او انرژي وزیر ملا محمد یونس اخونزاده هرات ولایت د خپل سفر په ترڅ کې له پاشتان بند څخه لیدنه کړې. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې ښاغلي اخونزاده د دې بند د ساتنې او مراقبت لپاره اړوندو مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې هم کړې دي. بل لنډ خبر د عامه روغتیا وزارت بیان ډاکټر شرافت زمان امرخیل وایي چې نن په هیواد کې د ماشومانو ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. د نوموړي په وینا دا کمپاین په 18 ولایتونو کې پلي کیږي چې کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو پکې شامل دي. د یاد کمپاین پر مهال په شاوخوا 1.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین ترلاسه کړي. او وروستۍ خبره چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له CNN خبري شبکې سره په یو مرکه کې ویلي چې ایران او امریکا د تاریخ په یو برخلیک ټاکونکي پړاو کې قرار لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تهران او واشنگټن کولی شي د یوې عادلانه او منصفانه هوکړې له لارې د اټومي وسلو د نه تولید ډاډ ترلاسه کړي. نوموړي ټینګار کړی که مذاکرات ناکام شي ایران جګړې ته چمتو دی او شاید دا جګړه د ایران له پولو واوړي. عراقچي خبرداری ورکړی چې که جګړه پیل شي د سیمې په کچه به د امریکا پوځي اډې د ایران د پوځ له لوري په نښه شي او دا جګړه به د ټولو لپاره یو ناورین وي. قدرمنو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.